شات خوینه څونه ښایسته خوند ورته راغلی ده که نه. الحمدلله راغلي یاستو. یقین ښوونځی د کابل چې کوم برانچ دی د هغه مو یتیمان راوستي دي او یتیمان هم دي، غریبو بچیان هم دي او راغلي وو د درلمن قصر، درلمن نه د پغمان قصر ته، نو پغمان قصر ته راغلي یاستو. نو یتیمان سره به خبرې هم کوو، ویډیو شته تاسو ترانه لږ ورې لږ خوند ترې واخلئ. موږ خبرې خو هم ډېرې اورېدل مخکې څه بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند و بی دوای سرزمین من، سرزمین من کی غمی تو را سرود سرزمین من، کی رهی تو را گشود سرزمین من، کی به تو وفا نمود سرزمین من. د وطن ترانه وطن دی په ما ګران، زما ښایسته جانان وطن ازما لیلای، زما سر درنه قربان وطن ازما لیلای، زما سر درنه قربان. زموږ دپاره د ویاړ سبب دی دا چې غرمه هم دی، زموږ زده کوونکو ازموینه تېره کړې دی، شپه هم تر ډیره د امتحان په د آمادګۍ لپاره تېره کړې ده. انشاءالله له دې نه وروسته زموږ د ډوډۍ پروګرام دی، دلته پروګرام خلاصو، بیا ازاده برنامې لرو. خو موږ د ټولو هغه ورونو څخه خصوصا د رئیس صاحب څخه او دغه نور ورونو څخه چې زموږ د دې ګلالو زده کوونکو ملاتړ کوي، د دوی حمایت کوي، د دوی د زده کړو دپاره زمینه برابره کړې، د یقین په استازیتوب ترېنه مننه کوو. الله تعالی دې ستاسو دغه هره افغانۍ و هره روپۍ چې تاسو د دوی د ملاتړ دپاره ځانګړې کړې ده هغه تاسو ته بدله درکړي. موږ هیلهمند یو چې ستاسو لپاره به انشاءالله په دنیا او آخرت کې د سرلوړۍ سبب ګرځي. موږ د یقین له اړخه موږ ملګرو دوستانو ته چې زموږ د زده کوونکو ملاتړ یې کړی، د افغاني دود په تناسب یو تحفه برابره کړې چې لونګۍ دی زموږ د کلتور په اساس باندې. زه یو ورور راغواړم په لومړي سر کې زه د دې ځای بولم چې رئیس صاحب راغواړم محترم رحمت الله نوروز ته بلنه ورکړو چې راسي او د ویاړ لونګۍ له یقین څخه ترلاسه کړي. دا که څه هم چې ښوونځی د ده دی، ولې د دې تشویق په خاطر باندې چې د لوی کار ته یې اوږه ورکړې، موږ دوی تشویقوو. له محترم الماس مومند استاد ورفاید څخه هیله کېږي چې دوی دواړو ته دواړه په ګډه دا لونګۍ ورپسر کړي. د زموږ دویم ورور چې زموږ د زده کوونکو پوره ملاتړ یې کړی حاجي صاحب نصر الله دی، بلنه ورکړو چې راشي او لونګۍ ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه. محترم حاجي صاحب احمد نظیر ته بلنه ورکړو چې راسي او لونګۍ له محترم رئیس صاحب څخه ترلاسه کړي. محترم ورور ذبیح الله ته بلنه ورکړو چې راشي او لونګۍ ترلاسه کړي. انجینر صاحب لطفي تاسو ته بلنه ورکړو چې ورور ته لونګۍ ورپسر کړئ. محترم ورور نور ته بلنه ورکړو چې راشي او لونګۍ ترلاسه کړي.
لومړی تن چې موږ د ده زحمتونه د ده تکلیفونه خصوصا د یتیمانو په برخه کې چې باسلي دي د قمر بنسټ عمومي مدیر احمد شاه احرام وفایي ته بلنه ورکړو چې راسي او زه به ورته لونګۍ په سر کړم. پیسې تشکر کوي زحمت کشیدین کوي زحمت کنم از پاداش کنم زما خسته جانان وطن از لیلای زما سر درنه قربان وطن از لیلای زما سر درنه قربان ستا سترګې پکتیکا ستا توربان فرا هلمند کونړ د زنا ښایسته خال دی د پروان هلمند کونړ د زنا ښایسته خال دی د پروان. تاسو وینئ الحمدلله دلته مو په لسګونو یتیمان د کابل ولایت راجمع کړي دي را مو وستل دغه یتیمان دي چې دلته کابل کې دا خو وخت ورته دا هغه یتیمان دي چې کابل کې یقین لیسه شاګردان دي عملاً د درسونه وای یتیمان هم د اکثریت یتیمان دي او ورسره د غریبان هم پکې دي چې هغه د ښوونځي د ویلو توان نه درلود هغه هم راوختل الحمدلله دلته تفریح کوي دلته مستی به کوي منډې به وهي فوټبال به کوي کرکټ به کوي خالي صاحبزاده ستړی مه شي صاحبزاده چې دی وبخه لاس مې هغه دی تور دی صاحبزاده چې دی زموږ د یتیمانو مسؤلیت ده په غاړه دی څومره یتیمان دې راوستي دي نن د نن دپاره 280 تنه یتیمان موږ راوستل په دې خاطر چې امکانونه یې هم وه هغه کسان چې آماده وه هغه کسان موږ راغوښتي دي که څه هم قمر کې تقریبا 1250 کسان دي چې هغه په مختلفو ولایتو کې درسونه دا اوس وایي صبح یو یتیم چې یو ورور یا یو خور غواړي سپانسر یې کړي او هغه فرض کړه رنګ مالي کوي یا د کې شته تاسو وینئ زه به غږ وکړم دلته داسې یتیمان شته چې هغه د ورځې مکتب ته راځي ماسپښین نه بعد هغه کې رنګ مالي کوي یا مثلا بوټان رنګي یا فرض کړه نور کارونه پلاستیک شته پکې که نه نو دغه خلک تاسو غواړئ چې دوی ټوله ورځ مثلا پلاستیک خرڅ نه کړي ټوله ورځ د بوټان رنګ نه کړي فقط راشي دلته خپل ښوونځي ته لاړ شي درس هم ووایي بیا که رنګ هم کوي یا که کار هم کوي پس له وخته نو دغسې خلکو لپاره یو کس چې څوک سپانسر کوي څومره مصرف راځي پرې $40 د میاشتې په دې کې څه او څه دي د مکتب ټول مصارف دي د اختر کالي د ژمي کالي دغه رقم چکرونه پکې شامل دي کله کله غذایي بستې پکې شامل دي یعنې له الفه تر یاء ټول هغه ضرورتونه چې دي زده کوونکي دپاره دي دا پکې شامل دي الحمدلله ګوره $40 باندې کوی چې د هېواد یو بچی هغه بچی چې هغه بغیر د الله نه هېڅوک هم نه لري موږ تاسو ته سترګې دي غواړو چې دغه جامعې ته داسې وړاندې کړو چې آینده کې د جامعې په اوږو باندې بار نه شي آینده کې د دې ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځي نو که غواړې ستا دغه بچي ستا دغه هېوادوال چې بې پلاره دي بې سرپرسته دي غواړې ته یې سرپرستي په غاړه واخلې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنت کې دغه رقم وګرځې واوسې ورسره نو یو یتیم سپانسرشیپ لپاره تقریبا $40 موږ ټاکلي $40 د میاشتې دا هر څه وویل نو کوی دوی به 12 میاشتې د کال درس وایي 12 میاشتې رسمي 9 میاشتې درس ده دا 3 میاشتې باقي چې دي دوی آمادګي پکې وایي دا یوازې د کابل یتیمان دي یادونې وړې بورم یوازې د کابل دی موږ په پروان کې هم یتیمان لرو موږ په کندهار کې هم لرو په ننګرهار کې هم لرو او دا لړۍ به انشاءالله که چېرې تاسو موږ سره په دې کاروان کې یو ځای کېږي دا لړۍ به ادامه مومي او د هېواد اوس خو 12,500 یتیمان دي خو غواړو چې دا خدای د یتیمانو تعداد کم کړي الله دې نور یتیمان نه را پیدا کړي غواړو دا تعداد 12,500 ته ورسو خدای یوازې صاحبزاده قمر بنسټ نشي کولی تاسو یې چې موږ یو خدای سره به لږ خبرې وکړو خالي پوښتنه ترې کوو نور به بیا به خدای پاماني کوو بچی ستړي مه شئ اسلام علیکم خاص دی خوشحاله خواست دی چې ډوډۍ دلته راغلي چکر ووهئ او ډوډۍ وخورئ بیا سره لوبې وکړئ خوشحاله خو یاست انشاءالله ښه تاسو راته دا ووایئ موږ خو ماشاءالله ټول تکړه یاستئ که نه درسونه وایي سبقونه وایي صحیح ده هغه چا چې پلار وفات شوی جنت ته تللی هغه ګوتې جیږه کوي چې چا پلار وفات شوي پلارونه مې موږ تاسو ټول الحمدلله جنت ته ځي ښه دا تاسو وینئ او فقط دا دغه 2 قطاره دي اخواته خو نور پرېږده دا چې دي زموږ ستاسو بچي دي فرض کا ځکه تاسو کې چې څوک د مکتب نه وروسته هغه کوي پالش کوي یا کار کوي څوک لاس ورچت کوي
کار چې څوک کوي که نه فرض که مکتب ته راځي هغې نه وروسته کور سرپرستي ستاسو په غاړه کار کوي لاس پورته کړي څوک دي ښه د چا غوښه کمه ده چې ورته کېنم الله ما ته ووایه ښه دا وخله ته وخله بل تیم خورې ښه نورو سره هم شریک کوي راکړه ښه نور بل څوک تاسو اتا خو شته که نه اتا نشته ښه وخله ښه بل څوک غوښه خوري اوبه ورته راوړه اوبه راوړئ ورته ښه تاسو غوښه ته ښه روړي ښه نو دغه یتیمان دي دغه د دې هېواد حالات دغسې دردونکي دي طبعا کله سړی سوچ و فکر وکړي که نه نور به سم نه وایم تاسو خپل بچي خپل فکر ته راولئ که فرض که خدای مکړه ته نن نه یې ستا بچی په داسې حالاتو کې پاتې شي کور کې د عصري هېڅوک هم نه وي که نه څه به کوي ډېره سخته ده الله دې نه پاتې کړي چا بچي خدای مو په خیر سره غټ عالمان که او چې تر څو پورې خپل مورکیانو ته خپل خویندو ته او دې ملک ته خدمت کوي صحیح ده تاسو امین ووایئ آفرین شاباس رحمت الله ورور د قمر بنسټګر هم ماشاءالله راغلی دلته موجود دی او هغه به هم راوغواړو ورور لږ یو دقیقې لپاره راشي ښه السلام علیکم ستړی مه شي لاسونه دې پاک دي لاسونه مې صفا کړ په ونه باندې تقریبا فکر وکړه چې 250 کسان تعداد یتیمانو د قمر د یقین مکتب د کابل څانګې راغلي دي او باقي مانده به بیا انشاءالله راولو د تفریح لپاره فقط ما مخکې یو خبر وکړه هغه ځای کې ماشومان یو ګروپ ناست و هغې ته ما ویل مې چې تاسو کې څوک بې پلاره دي که نه اکثریت یې لاسونه پورته کړ بیا مې یو خبره دې خلکو ته وکړه د ورونو خویندو ته فرض که خدای مکړه ته نن یو ستا زوی په دغه اندازه کې فرض دغونه یي نو سوچ وکړه چې څه به کېږي د سره که نه او دی بل څوک هم نه بغیر د خدایه خو دغه خلک چاته سترګې دي دی به دا خلک چې موږ وینې دی باید څه وکړي د هېواد بچیو سره اوس خو 12,500 موږ په مختلفو ولایتو کې لرو آینده تعداد انشاءالله که دی موږ سره مرسته وکړي تر څومره پورته کوي ما خو 12,500 وویلې ولا چې شرط ما افغانستان کې دا اوس 15 میلیون ماشومان جدي کومک ضرورت لري چې هغوی وکولی شي مکتب ته لاړ شي بنیادي ژوند وکړي نو چې څونه هم د تعلیم د یتیمانو بخش څوک کولی شي همدومره کمه ده ځکه ضرورت ډېر زیات دی او بل چاته به تقتمه نه شو خپل بل ته لاس ورکړو او آینده نسل وروزو که دوی ونه روزو 20 کاله بعد دا 15 میلیون کسان به 15 میلیون نفوس لري اولادونه به لري او ټول به یې سرنوشت دی نو بهتر ده چې دوه شمن توجه وکړو د دوی په تربیه باندې د دوی په دین باندې او د دوی په تعلیم باندې سرمایه‌ګذاري وشي باید بالکل دا سرمایه‌ګذاري باید وشي او دا سرمایه‌ګذاري به نه فقط په دنیا کې خلک بدله ګوري بلکې په آخرت کې هم چان او دا بهترین سرمایه‌ګذاري زما په الله دې ټولو نه راضي شي تاسو ته د خدای پاک اجر درکړي واقعا دوستانو که فکر وکړئ داسې وړوکی کار نه دی څوک 15 نفره 6 نفره فامیلي د هغې کنټرول د هغې لپاره د ژوند هغه سهولیتونه برابرول دا سادي خبره نه ده بیا 12,500 کسان او بیا آینده کې پلانونه انشاءالله نورو ته به مې نو الله دې موږ ډېر بحث کوو چې یتیمان ته موږ څه پلان نه لرو اقتصادي او هم شان صحیح ده بالکل الله دې ټول نه راضي شي خدای پاک دې زه خدای پاماني کوم نو که غواړئ موږ سره یتیمان 1 2 3 څومره چې یتیمان سپاسنر کوي لاندې واتساپ نمبر هم شته لینکونه هم شته دي راځئ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې دغه کم همسایتوب چې دی دا خپل دا به ډېره غټه خبرې السلام علیکم مثل دشت پر غبار سرزمین من مثل قلب و داغدار سرزمین من سرزمین من که میمری توی دی ما پسل گو و جلال چشوی روان رخصتی دی ما پسل گو و جلال چشوی روان رخصتی دی ما پسل گو و جلال زدی تنها پریخوتی ما پسل گو و جلال چشوی روان رخصتی دی ما پسل گو و جلال چشوی روان رخصتی دی ما پسل گو و جلال چشوی روان